فتنو ذکر چې کوم زما مقصد هغه فتنو امتحان نه دی، اخو راځي اخو دین سره تړلې خبرې دي. ټوله دنیا کې تاسو ګورئ، 2 ورځې مخکې په انډیا کې کرناټک کې تاسو قتل مسکان په نوم باندې یو جینۍ او په درزنو سټوډنټان څه د کالج او آوټسایډرز او هغه نارې لګوي، د شرک نارې لګوي. هغه ناره زه په دې منبر لګول نه غواړم. او هغه جینۍ ورته وایي الله اکبر الله اکبر. ګوره دا ازمیخ او وجه او سبب څه دی؟ پرده ده. حج په ګیټ انټر کېده ورته دا پرده به وباسي. یو کمپین چلیږي ټول هندوستان کې. زما مقصد د فتنې نه دغه فتنې نه دي. مونږ به دغه فتنو ذکر په دې مختصر وخت کې کوو چې هغه د شبهاتو فتنې دي. فتنة الشبهات. یو سړی به ښه کار کوي، جهاد به کوي، دعوت به کوي، د اسلام د غلبې لپاره به کوشش او مهنت کوي، خو دی به په خطا باندې عقیده کې به منهج کې به فرق موجود دی. دی وجه نه صرف اخلاص باندې کار نه چلیږي. چې یو سړی وایي مونږ وایو که نه اکثر دا سړی انتهایي مخلص دی، ډېر زیات مخلص دی. زه کوم سړی چې بم ځان پورې تړي که نه او ځان بلاسټ کوي، په دنیا کې د ده نه مخلص ترین کس بل نشته. ځکه د هغه ذهن جوړ دی که نه دې سیس ته دې ته څوک تیارېږي. خو د دغه اخلاص سره چونکې عمل دا د اسلام او د شریعت او د قرآن او د سنت مخالف دی، د دغه اخلاص په بنیاد دا کوم عمل چې دی کوي د دغه اخلاص نه باوجود به دې جهنم ته ځي. صرف اخلاص هم کافي نه دی. زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي بادروا بالاعمال الصالحة فتنا. اے ایمان والو، فکر آخرت والو، نیکو اعمالو کې جلدی وکړئ. دینه مخکې چې فتنې راشي جلدی وکړئ، سستی مه کوئ، غفلت مه کوئ. امام ابو الفتح البستي رحمة الله علیه فرمایي دع التكاسل في الخيرات تطلبها، دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان. اے د خیر طلبګارا ته وې سستی او غفلت دا د ځان نه لرې کا. ځکه کوم سړی چې د سستی او د غفلت سره مخامخي او په دې کې دا صفت موجود دي چرته خیر نشي موندلی. مونږ ټول خیر غواړو، مونږ ټول دا فیسبوک، سوشل میډیا، دا منبرونه، دا مسجدونه، هر ځای کې د خیر خبره کېږي. عمل کوونکي خلک ډېر کم دي زما محترم. مونږ په خپله په هغې باندې عمل نه کوو، وینا ډېره ښایسته کوو، دلایل ډېر زبردست پیش کوو، عمل زموږ او ستاسو په خپله په هغې باندې نشته. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بادروا بالاعمال الصالحة فتنا. فتنې به راشي، پرله پسې به یي، قسمه قسم فتنې به یي. دې نه مخکې په نیکو اعمالو کې جلدي وکړئ، په هغې کې پهل وکړئ. هر نیک عمل کوي چې ستا عقیده او منهج پې بچ پاتې کېدی شي هغه لار اختیار کړه.